شریعت او اسلام دې ته وایي چې سړی حقوق الله هم پوره کړي او حقوق العباد هم. ځکه د الله جل جلاله حکم دی چې تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ. حضرت تانوی رحمت الله علیه وایي د اسلام 15 شعبې دي غټې. یو خو عقاید دي، عقاید الله منل، الله یو منل، معبود منل، د الله حکمونه حق منل، پیغمبر منل او ملائکې منل او تقدیر منل او په رستو به خدای مونږ له بیا جون راکړي او جنت او دوزخ او دا څومره چې دي د عقایدو بیان دی. او دویم احکامات دي، دا مونځ ده، دا روژه ده، دا جمع مونځ دی، فرض دي، دا وتر دی، دا عبادت شو. عام خلک وایي جوړې بس خدای رسول منم او مونځ داس کوم عبادت کوم بس دغه دین دی. نور کارونو کې به دی د دین تپوس نه کې، بس جماعت کې دی یا خاص عمل رستو نه دی، دته ډېر کارونه پاتې. ځکه درېیمه شعبه هغه معاملات دي، کم قسمه کاروبار وکړي، کم جایز دی، کم مکروه تنزیهي دی، کم مکروه تحریمي دی، کم حرام دی قطعي. او ټول پیژنې چې ځان ته بچ کې د غلط نه او که نو چې صحیح کار باندې لاړ شي. نو معاملات به هم سړی زده کوي. او څلورم هغه معاشرت، خلکو سره به ژوند څنګه تېری. بعضې کس مونځ اودس کوي خو نور خلک دا نه پېژني چې ښځې څه حق دی، د بچو څه حق دی، لکه ما په دې بیان کړو د لارې څه حق دی. و دا ټول د دې ټولو آدابو د دې زده کړه به هم کوې او اهتمام او فکر به یې کوې. د دې مخلوقاتو په تا حق دی، چا سره د زندګي ده په دنیا کې. او بل اخلاق دی ښکلی. دا آیات چې ما ووی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، هغه خلک چې مسلمانانو نارینه او زنانو ته تکلیف رسوي، ایذا ورته رسوي. دوی دا نه وایي چې بس دغه شان خیر دی مونځ مې کړی دی او الله رسول منم، او دوی خو مسلمان زنانو او نارینو ته تکلیف رسوي. فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا، په چا تهمت لګولې، د چا سپکه کړې، د چا په شان کې ګستاخي کړې، نو دوی هغې ته تکلیف رسوي، بدنامۍ یې، سپکۍ یې، ازارۍ یې، ایذا ورته رسوي. ته به مسلمان ته ایذا نه رسوي. مسلمان خدای کس ته وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان دې کې اسلام ته اشاره شه. اسلام یو بعضې خبرې کوي بعضې نه پوره کوي. کامل مسلمان هغه د ژبې نه او د لاس نه ټول خلق محفوظ دي. من سلم المسلمون من لسانه و یده، په ژبه چاته تکلیف نه رسوي، په لاس هم نه رسوي. ژبې او لاس نه مراد په ټولو اندامونو سره چاته تکلیف نه رسوي. الله جل جلاله دا حرام کړي تکلیف رسول. سړی به بل ته تکلیف هم نه رسوي. دا ګاونډي دی او دا زما رشته دار دی، دا محله ده، لارې صفۍ مې تاسو ته ووایي چې فوټپاتونه خلکو بند کړي، نو خلکو لارې والا ته تکلیف دی که نه. دا د لاس نه سودا دی، په فوټپات ایښې ده، ګاډی دی غلط ولاړ دی، د بل کس ګاډي شاته ولاړ دی، نه هغه مخکې تللی شي نه رستو. شریکې لار ته د پوڼۍ جوړه کړې ده، خلک پې تندکونه وایي. کور مخې ته د کنده د خشاک او خښته پرته ده په میشتو، څنګه کاڼي ږدي خښته ږدي. څاروو ته تکلیف دی، ښځو ته تکلیف دی، مشر کشر ته تکلیف دی. د لارې حق دی. په لار کې اوبه تویول هم ډېر نشته، دونه اوبه توی کې چې خلک پکې خویږي چې وښویېده او خپه یې ماته شوه، څه به کوې؟ دا جرایمو کوي. ته خو مسلمان نه یې. نرۍ چړقو جدا شی دی، دومره ډېرې اوبه ودرې چې خلک د هغې جامې خرابې شي یا د هغه د پرېوتو یره پکې وي. دا لار کې چې سړي کنده وښکي خپله لار نه وي بې تپوسه او قانون ورته اجازت نه وي ورکړی او دې وکړي، نو مړ شو پکې سړی، نو دا شوه لکه ده چې مړ کړه. نو پنسي خو پکې نشته، خو دې کس به د ده خپلوان او دا ټول به دیت ورکوي. 100 اوښان یا 10,000 شرعي روپۍ دي، هغې نه کروړونه جوړېږي. اوس څومره یې هغه وزن معلوم دی بی، نو دا دیت به ورکوي. دې داسې نه شي ویلی چې زه خو دوبۍ کوم، دوبۍ کې خو کنده دې اوښکې وم،
ستا پکې حق نه و. دا شوله که تا چې دیکه ورکړه ستا د لاس او خپو نه بل مسلمان ازار شو، مړ شو، یا بدن کې نقصان راغی، یا وینې شو، یا ودردېده، دا ټول بند دی. مسلمان دا ګاونډي حقوق وګوره. حضور علیه السلام به وایي زه یېرېږم چې ګاونډي په میراث کې شامل نشي. لکه میراث که نه بچي پکې شامل وي د مور پلار جایداد کې. دومره الله د طرف نه دومره دغه به راته هدایات چې داسې نه چې په میراث کې شامل شي. دومره خیال به یې ساته. نو اسلام دې ته نه وایي چاته به تکلیف نه رسوي، ازار نه مالی نه بدني نه په ژبې سره به تکلیف. دا غیبت ځکه بند دی، په زړه سره کینې کې او بغض کې دا ځکه بند دی. مسلمان سره محبت کې چا سره معامله راځي جدا خبره ده، هغه وجه وي. هسې به څه بعضه کس خپلوان ته په اور کې ولاړ دی. تاسو ګورئ که د ښځو جنګونه، محله د یو بل دشمنان، کورونه یو بل په سترګو بد لګي. دا پوره مونږ هغه اسلام او د دې خلکو د محلې او د ګاونډیانو او رشته دارو ټول یو بل سره روانې، اکثر الا ماشاء الله چې الله والی او د الله او د رسول احکامات دې باندې چلیږي. ښکلي خلک شته او عام خلک هغه بل ته تکلیف، سودا غلطه ورکول چاته، ملاوټ والا دغه ته تکلیف ونه رسو. تا مساله ورکړه، پی ورکړه، چای ورکړه، غلط شی دې ورکړه، د هغه به څه وایي؟ زمونږ یو مشر دی نو هغه زاري صاحب د هغې چا وله پی راوړل، نو پی خو سوچه شته خو داسې کم یې که نه سوچه. نو هغه مولوي صاحب هغه مور ته وایي چې هغه پی څنګه دي، کم کلی کم مولوي صاحب دا غوږ کې شور دی راځي، چاته به اواز نه هم تکلیف نه رسوي. زما په بیان مقصد هم دغه ډېر لسپیکر هم تیز لګول ښه نه دی، ډېر تلاوت هم تیز ښه نه دی. ستا د اواز نه خلکو ته تکلیف وي، د ژبې اواز د ژبې ضرر. دا سره زه تلاوت کوم. حضور علیه الصلاة والسلام لیلة البرات په شپه عایشه بی بی وده په شپه کې غلې غلې ټک ټوک یې نه کوه، ور یې ډېر په مزه لاړ کړه، مقبرې ته لاړه. بس خوا کې مقبره ده. عایشه بی بی پاڅېده چې حضور خو نشته، چې خاوند مې څه شو. زړه کې خو راځي د ښځې چې بل کور ته نه یې تللی، نه بیبیانې وي او د بنو خو خامخا راځي. دا انساني طبیعت دی. دا داسې ورته ووته چې وکتل حضور پاک را روان و، دا په منډه راله بیا یې کټ کې وده شو، او تیزه راله. حضور پاک راوسېده، د دې زړه درزېده. ورته یې ولې وایي صاحب تاسو نه وی نو زه در ووتم. وایي ستا سودا وه چې زه به تا باندې زیاتي وکړم، لکه ستا نمبر کې زه دغه نه کوم. حضور خو نمبر اخلاقا چلو. وی او خو رښتوني خلک وي. او زما زړه کې داسې دغه راغی چې شپه کې نه وي، نو هغه مخبرې ته تلو او هغې ته دعا حکم نشته چې ته لاړ شي. حضور تلو اتفاقا خو سړی تلی شي. نو وی دا داسې ښکلې شپه ده چې الله پکې د یو قبیله ده د عربو، د هغې نه زیات خلک خدای پاک د هغې د ګډو د چیلو د ویښتو نه زیات خلک پکې بخي. نو ما دعاګانې پکې وکړلې. خو په دغه کې دا په مزه مزه ځکه ته چې دا د خوب ونیسي دغې نه کوم، دې ته تکلیف مو نه وررسو. بعضې کس خو که نه په درز ور لر کړي، ستا ښځه ده، لور ده، زوی دی دی، بل کس ده دی، نو ته څنګه ته هغې تکلیف رسوي؟ ډېر درز کول یا د چاور بیټې موال د هغه آرام د هغه تکلیف. دا خو به یو مولوي صاحب د هغه وایي زه چاته ټلیفون کوم نو زه ګورم، داسې اندازه سوچ کوم چې هسې نه چې زما نه د ټلیفون په وجه ده ته تکلیف ورسي. دې تقاضا ته ناست یو دسماتي ته او یا په مانځه ولاړې یا خوله کې نوړی وي یا ډرایوینګ کوي په چوک کې که نه تاویږي رش کې او دی خو ورته رنګونه راځي، نو کله توجه لاړه شي اگر چې ښه کار نه دی ګاډي کې، خو انسان بل کس ته ده ته تکلیف ورسېدي خوږ شي یا بل څوک خراب کړي. وایي زه ټلیفون کې ډېر سوچ کوم، نن سبا خو دا غویمه ډېره شو. هسې نه چې دیو د خوب وځي نو ټیم ته به م ګورئ چې د خوب دی که نه، ټیم ته به ګورئ چې د روژه ماتې دی که نه، ټیم ته به ګورئ تراوح وخت خلکو ته معلوم ته ټلیفونونه کوې یا مخکې وکړه یا رستو وکړه. داسې انداز
چاته به تکلیف نه رسوي. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا. بغیر د هغې د څه جرم نه ته مسلمان نارینه او زنانه ته تکلیف رسوي، دا سخته ګناه ده. یا په الزام لګې ثبوت د سره نشته، یا هغې ته تکلیف رسوي، عام تکلیف بند دی، د اواز نه به تکلیف نه رسوي. نو هغه مولوي صاحب هغه مور ته وایي چې هغه پی څنګه راځي؟ نو ورته تا ته پته سوچه پی کم دی، لکه که نه اوبه پکې ډېر اوبه پکې وي. بیا چې دغه بوډۍ مور یې ونه هغه ګوجر ته سوال جواب وکړل، هغه پی وکړې خو ډېرې لکه مونږ خو یې سوچه پی راکړه که نه، د سوچو پیسې یې ورکولې، د لږ سوچه پی راکړه، اوبه پکې ډېرې دي. نو هغه ګوجر ورته سوال جواب راولېږه، وایي چې مونږ پیو کې اوبه نه اچوو، زمونږ میخه ډېرې زیاتې اوبه څښي. وی میخه مو اوبه ډېرې دی جواب. ښه نه د هغې زړه ته وسي چې هغه چای پخوي روزانه، هغې ته تکلیف دی. لکه پیسې خو سم شي درکړې او ته سم نه ورکړې، د هغې چای خرابه، د هغې میلمه ده، هغه شان شی نه راځي. دا ازار رسول دی، مالی ازار، بدني ازار، په ژبه ازار. ژبه کې ډېر احتیاط پکار دی. د ژبې پرهر دا د تورې د پرهر نه زیات دی. د تورې پرهر به خو په څه دغه باندې ښه شي، د ژبې ډېر سخت. یو سړی کور ته راغی نو ښځې او انګور یې جنګ لګولو. ښځې ته وایي دا څنګه دا انګور یې داسې غوسه غوسه و، داسې د قاره دې خوا تله دې خوا تله که نه کور کې. وایي دا ولې جنګ دی؟ نو خواښې ورته وایي چې ما خو څه ویلې نه دي. خاوند ورته تا به څه ویلي؟ وایي ما څه هم نه دي ویلي. هغه په قار وګورېده که نه، اوس جنګ دی، سهار نه ماښامه پورې جنګ یې اکثر. نو ورته وایي اخر څه به وایي ما څه هم نه دي ویلي. وایي نه څه به خو شوي که نه، لکه یو کس په قار یې نو څه بس ما خو هسې ووایي ورته یو خبره مې وکړه، نور مې څه نه وي. څه دي وایي؟ وایي ما دې انګور ته وایي چې پلار دې مو غلام دی او مور دې وینځه ده، یعنې اصیل خاندان نه وي. وایي بس دغه بس وه که نه چې سهار وختي ورته یې مور دې وینځه ده، څه له دې وایي لږ صبر به دې کړو که نه. نو خامخا ژبه دې غلطه وښودله، د سهار چې جنګ شروع شو نو ماښامه پورې دا انګور او بیا خبرې پسې خبر. دا مسلمان زمونږ ژبه زمونږ سترګې دا ستر هم ځکه راغلی دی. ما ته بیان کړه د لارې ادب ډېر ګاونډیان یو بل سره روان دي. اصلي موږ نه تپوس کوو د اسلام چې د ګاونډي څه حق دی. یو لوی عالم دی او بزرګ دی، نو هغه داسې ښکلي نومی دی. هغه د پخوا به دا کور و که نه، بره د یهودي کور و، یهودي و ذمي لکه دیو. پخوا به د کوفه کې او د کلو کې هندوان هم ورسه و. نو بره کور کې هغه اوسېده، په قریب و یا په اجاره اوسه. نو پخوا خو د خټو کورونو، خو د شپې باتروم به بره و، دومره لنټرې منټرې نه وې که نه، لنټر هم ساسي. او دا دې خوا دا نیک کس حسن صاحب وشه، حسن رضی الله د حضور علیه السلام نسې. نو د هغه کور باندې بره د یهودي کور و. نو هغې چې کوم باتروم و نو هغه کرک شوی که نه، د خټې خو نو هغې نه و خبر، هغه اوبه به راتلې لاندې. دوی ورته دونه یاره ګاونډي دی، د ګاونډي به خو عزت کې اکرام به یې کې، چې سړي ته مخامخ نیغې خبرې کوې نو هم خلک وایي سپکه یې کړم، یا لکه ډېر احتیاط به کوې که نه، هوښیارانو سره به کښېنې چې خبره به څنګه کومه، یا به صبر کې یو موقع به راشي. نن سبا خلک جنګ کوي که نه، ته داسې ته داسې تنقید، یو بل سره مینه هم ځکه نشته. یو بل پسې څونه اعتراضونه، تنقیدونه، جګړې، د سړیتوب خبرې خو ډېر کم خلک کوي. دا بیا پکې آخر کې متیازم را پرېوتی. خو هغې داسې پېښ نه و لکه بعضې ویڼې بندې یو خلک بې پروا وي. ګاونډي ښځه چې ته حسن رضی الله تعالی عنه چې ته راکوش وه، ښځې له ورځي چې ونه له کوټې ته کوټه کې بدبوي و، هغې بس دا بدبوي د سړي له ویڼې چې د هغې بندې بوی کوي که نه سیوریج سیسټم. نو هغې ورته وایي دا ستاسو لکه که نه اپې شوه، او دا خو د بره نه هغه باتروم کرک دی او هغه اوبه او ګندګي راتله، هغې پې نه و خبر، یا دا بې پروا مې یم. دا خو تاسو ته ډېر تکلیف دی زمونږ د لاسه. معافي ترې وغوښته. په منډه دا ښځه لاړه، په منډه دا ښځه لاړه او هغه یهودي خاوند ته یې ووایي چې هغې ته خو
زمونږ د لاسه ډېر تکلیف دی، زمونږ ګنده اوبه او ګندګي هغوی کرې ورځي، هغوی کې سړیتوب ډېر دی. صبر کوي، موږ ته نه ورشه شه به معافي وغواړه خاوند ته. خاوند یې راغی حسن صاحب ته کېناستو چې ستا خو په موږ ډېر حق دی، کافر و او زمونږ د لاسه تاسو ته ډېر تکلیف و، کوټه م ټوله ګنده شوې ده، هغه ځای م خراب و، نو معافي درنه غواړم، معافي وکړي. هغه ورته ویل زه د داسې نیکه بچی یم، د حضور علیه السلام موږ ته خپل نیکه او نانا دا ویلي دي چې د ګاونډي ډېر عزت وکړئ او ډېر اکرام یې وکړئ. نو ما وی چې زه تا ته وایم چې دا ګندګي بند کړه یا دا هغه ټیک کړه، دا ما ته هسې ستا د اکرام د ګاونډي د اکرام نه داسې دغه ښکارېده نامناسبه. مې تېرېږي به سخته به کوو، سخته به تېرېږي دا تېره به شي. بس هغه وایي ښه ستاسو د نیکه دومره ښکلې خبرې دي او د اسلام دومره ښکلی مذهب دی چې د بل ګندګي او د بل هغه بدبویي په ځان په سخته تېروي. دا صبر ځکه راغلی دی، دا باندې به یو سړی تکلیف رسوي ته به صبر کوې. دا حضور علیه السلام باندې خلکو لاړې نه دي توکلې او لوریانې ورته طلاقې شوې نه دي او د وطن نه وښکلې شوې نه دي، که دی بس هر څه تو مې هر وخت به یې چته دا خپل کلی ورته پرې نه ښودی خلکو ته. کنې سړی خو جواب یې دیږي ترکي په ترکي کوری شي، خو هغې هغه اسلام هغه سلامتیا هغه بل ته خیر رسول بل یو کس به نه کوي ته به کوې. دا به نه وایي چې دی مسلمان دی دی نه کوي نو زه به هم نه کوم، نه تا کې به هغه اوچت صفات دي. انسانان خو ټول یو شان دي، دوه لاسونه او دوه خپې، یو انسان دی یو انسانیت دی، یو آدمی دی یو آدمیت دی. اسلام د سړي نه انسان انسانیت والا چې هغه مانن انساني، هغه معاشره کې ښکلې خلکو ته خیر رسوي، عاجزي کبر پکې نه. فرعون کې فرعون هم انسانو، دړی او دسماتې به یې کو، تقریر به لیډر و پارټي یې وه، خو څو انسان خو ډوډۍ خوړه چې اوبه یې څښلې خو انسانیت پکې نه و، انسان جامع شو. اسلام او دین د انسان نه انسانیت پکې پیدا کوي. ظاهرا ټکي چې معنی او خوشبو وي، دغه شان تکلیفونو باندې صبر، د بل اکرام د الله دپاره کوي. دا موږ ته نیکه ویلي دي چې د ګاونډي ته به وایي ښه وایي زه په نورو مذهبونو به یې څه کوم، اسلام کې داخل شم دا خو ټول خیر خیر دی، لاس دې خوا کا کلمه وایم. یو بل عالم دی هغه نیک سړی و، انسانیت چې چا کې وي، یعنی ظاهر اسلام سره برابر منځ او ایمان، خو باطن هغه صفاتو پکې ګاونډي ته خیر. تبلیغ والا وایي که نه د ټولې دنیا چې اسلام ورته ورسو چې د دوزخ نه بچي، باقي هدایت د خدای لاس کوي. خو ته کوشش کوه، ته د نیکۍ خبره کوه، په خپله نیک شه او بل ته وایې نیک شه د خپل وس مطابق. انشاءالله خدای کوشش نه ضایع کوي، خدای کوشش نه چې یو شی غواړئ او لږ قدم وله والئ. تانوي صاحب وایي زه ګارنټي در کوم چې کامیابېږې به، صحیح چلېږي که نه دکان وکړې صحیح چلېږه روانېږي به، داسې نه چې بس هر شی به خرابي. سموده ازمایشي کله ګټه کمه خو شی هر کار کې سړی کامیابېږي. انسان کوشش کوي د خدای نه یې غواړي. نو سهل تستري رحمت الله علیه د هغه د پاسه د مجوسي کور و، هغه هم دغه شان دی. مجوسي چې دا فلشونه به پخوا د خټو کوټې وي، باران کې به څڅېدې، هغه اوبو انعکاسي ټوله لاندې راتله او ده ورته لوښې ایښې و، لوښې باټې چې ګن به راغی بیا روزانه به یې صفۍ په خپله کوله. لوی ولی الله دی او ډېر عالم دی، سهل تستري نوم یې دی رحمت الله علیه. نو ځانکدنه یې شو، داسې ناجوړه شو، مړ کېدم. ګاونډي ته سوال جواب وکړه مجوسي ته، ورته ویې راشه لږه خبره درسره کوم. اوس پاسېدی هم نه شي، په بسترې مرګ دی چې هغه راغی آتش پرست و. ورته وایي خبره مې خو نه کوله، خو زه داسې معلومیږي چې زما الله طرف ته تل نږدې دی، مر خو حق دی، نو زه داسې معلومیم داسې محسوسومه چې زما ژوند آخري دی. نو زه ځمه یو خبره درته کومه، ستا بره باتروم دی څو کال یې وشو دغه شان ډیمیج دی، داسې خبره ګډه وډه وه. د هسپتالونو هغه باتروم که کتلي دا بعضې هسپتالونو کې باتروم نه اوبه وځي او نه دغې تاسو به ښه کتلي ډېر. هر سړی وایي زما څه کار دی بل کس به کوي. هلکه د خدای بنده څه خو که چاته وینا وکړه لږې پیسې چاله ورکړه دا به ټیک شي. نو ورته وایي ستاسو دا ګن منکر راځي، نو ما پرې اوسه پورې صبر وکړو.
که زه مړ شم کیدای شي بل کس که نه کور کې وي او ستاسو په دې دغه باندې د ګندګۍ باندې هغه بې صبره شي او برداشت به کولی شي یا نه. نو ما خو وی نه، خو زما نه پس پته نه لګي بل څوک دی کور کې وي یا که نه زما بچي یا خپلوان. نو هسې نه چې ستا دا ګندګي هغه برداشت نه کړي او تا سره څه د هغه دغه رانه شي کړکېچ، نو ما خبر کړې کنې که زه مړ کېدم نه لکه ټیکوم ما لا تا ته ال نه وی. هغوی تا په ځان باندې دومره سخته تېره کړه. وی او تېره مې کړه، د ګاونډي ډېر قدر پکار، دا څه خبره ده. لوښې مو ته ایښې روزانه صفا کوم کېږي په تېره به شي لږه شان ده، وروسته ژوند ډېر دی د دې مونږ له خدای راکړي. وی ښه معافي م ترې وغوسته. ډېر زیات کچه شو چې د اسلام خو دومره ښکلی دین دی چې چا کې اسلامیت او انسانیت وي او خوشبو پکې وي نو اسلام به ستا د کردار نه خورېږي. که مونږ مسلمانان دا جنگ جګړې، دا یو بل سره کینه او حسد، دا بنیتي دکاندار ته او ګاونډي ته او محله د یو بل الا ماشاءالله لیکان خو وي، خو دا ټول تاسو وګورئ په یو بل باندې اړونه خوږېږي، یو بل ته کندې وباسي، یو بل ته تکلیف رسوي، یو بل له کاروبار خرابوي، دا غلا چې کوي د بل مال پټوي که نه، دا پردی ځمکه او دکان چې قبضه کوي دا بل ته تکلیف رسوي که نه. خدا انسان دی خو مسلمان دی، انسانیت پکې نشته. چې صحیح انسان اسلام تا نه انسانیت تکې پیدا کړي او د انسان بې انسانیت انسان او یو انسان چې انسانیت صفات پکې وي تا نه ښکلی انسان. د دواړو داسې مثال دی لکه یو لرګي وي که نه د عود د خوشبو، چې وټکوي نو خوشبو کوي، خو بعضې داسې وي داسې عود وي چې هغه وټکوي نو خوشبو کوي، خلک یې اور بل کړي هغه لوګۍ کوي. نو داسې لرګی شته عود اصلي چې هغه خوشبو هم کوي، نو دا لرګی هم دی خو دکې هغه صفت هم شته، خوشبو پکې شته، نو دا خلک ساتي. بیا لکه لږ خوشبو که بیا دغه کې واچي انګیټۍ کې خوشبو کوي، د عربو کې ډېر دی لوګۍ کوي خوشبودار یې. او بعضې داسې عود وي چې هغه دیسي وي صرف د نوم لرګي وي خو خوشبو پکې نه وي، نو چې هغه خلک داسې کړي هلکه وټکوه یاره بوی پکې نه لري، بس ورشه نغري ته یې واچوه، نغري ته یې واچوه، نو هغه لرګي اده نغري شي. چې هغه دقه شان هغه انسان چې کې د خدای او د رسول کم انسان جوړول غواړي د انسان نه چې پوره اسلام دی تا کې اخلاق ستا معاشره ستا بندگی هر څه سمي، د دې انسان قدر دی. دا جنت ولې ځکه جوړ دی، د خدای دیدار ولې ځکه دی، د خدای رضا چې څه غواړي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. دا هغه انسان دی چې دکې انسانیت شته. او دا بل انسان دی ابو جهل دی، ابو لهب دی. ابو جهل ته د دې امت فرعون وایي، لاسونه دوه وو، سترګې وي، ږیره وه، خو انسانیت پکې نه و. خدای یو نه منو، د خدای سپکه کوله، پیغمبر حق نه منو، د پیغمبر ته ته چې پیغمبر ته پیغمبر نه وې او ته ورته دروغجن وې او ته ورته جادوګر وې، د هغه زړه ته څونه تکلیف رسي. دقه دا ګوره ایذا ده چې صحابي پسې تنقید کوي نو خرابېږي به. دا ګمراه فرقې وګورئ روافض، الله الله فی اصحابي، تاسو د خدای نه وېرېږئ، د خدای نه وېرېږئ. د پیغمبر ملګري او صحابه کرام هغوی ته به په ژبه اعتراض تنقید د هغوی سپکه هغه لیکل مضمون هغه خبرې د هغوی باره کې به نه کوې که خراب بشي. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکر. ابو بکر صاحب داسې، عمر صاحب هلکه هغوی څه کوي، هغه د پیغمبر په پل روانو انساني الله معاف کړي دي او خدای ته راضي دي. دا ګمراه فرقې وګورئ چې علماو پسې خبرې کوي، مجتهدینو پسې خبرې کوي، پاکو بیبیانو پسې خبرې کوي، نو چې خدای ته ایذا رسوي هم به خرابېږي. که پیغمبر ته تکلیف رسوي چې پیغمبر وایي زه حق پیغمبر یم، ان محمدا حق، پیغمبر حق دی او محمد رسول، او دی وایي دا پیغمبر نه دی، دا جادوګر دی او دا بامبړ دی او دا ساحر او کذاب قرآن، نو د هغه زړه به څه وایي، خو د هغوی برداشت کول. او دغه شان بیا د دې مجتهدینو سپکه کوي. د محمدي که حنفي، لکه حنفي خو د محمد علیه السلام د دین استاذ دی، با عمله تقوادار دی. عالمان ورته عالم وایي، ته خلک ولې اړئ؟ دا ولې ته د هغوی د قرآن پاک او د احادیثو خادمان ولې د پیغمبر دشمنان ګڼئ؟ نو خرابېږي به. دغه شان چې ګاونډي ته تکلیف رسوي، نو دغه شان پخوا خلک څوک کفر ته پکې ورسي، څوک مجرم شي سزا به خوري. قرآن شریف فقد احتملوا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة،
چې خدای او رسول ته تکلیف رسوي. اسلام دی خلکو ته خیر ورسوه، چې خدای ومني خیر به تا ته رسي، چې پیغمبر صحیح ومني خیر به راته رسېږي. دا خدای رسول منل او دین باندې تل د انسان نه بامانه انسان جوړي. هغه لرګی دی چې دکې خوشبو شته، او چې ابو جهل ابو لهب یا مجرمي او د دین دشمني داسې مسلمان کمزور یا کفر تم پکې ورسي، نو هغه دغه دی، هغه لرګی دی چې خوشبو پکې نشته وي، اور ته یې واچوئ، دا اور ولا ځکه تیار شوی دی. الله جل جلاله دی مونږ کې د اسلام هغه صفات انسانیت هغه پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق. د حضور علیه السلام ملګرو ته اصحاب وایي، او د عیسی علیه السلام ملګرو ته حوارین وایي. ښکلي خلک او سپینو اخلاق او صفا خلک وایي ته حواري وایي. قرآن شریف کې نوم دی. د موسی علیه السلام ملګرو ته د هغې ملګري او د ټولو پیغمبرانو د ملګري صاحب ملګري ته وایي. صحبت وایي ناستې پاستې ته، یعنې هغې سره ناسته و د ایمان حالت کې. او د حضور پاک دونه برکت و چې لږ ساعت ورسره څوک کېناستل، د ټولو علماو اولیاو د صلحاو چې ټول تله کې واچي هغه یو صحابي ته نشي رسېدی. دومره نورانیت او تیز رڼا ورته راغله. یو سړی و د ورځې په نور کې 12 بجې په ګرمۍ کې ډیوه بله کړې ده او په بازار کې ګرځي. یو سړی ورته وکتل هلکه دا ډیوه بلې نو نور کې خو ډیوه واړو کار نه کوي، هغه رڼا هم نور رڼا خو هر څه ښکاري نور دی که نه، لار ښکاري بازار دی، څوک سودا کوي، څوک سودا خرڅوي، څوک روان دی، څوک ځي، نو ټول خلک ښکاري. ده ته وایي کاکا دا څه کوې؟ هغې بله کړې وه ډیوه خو په نور کې او د اوړي په نور کې او غرمه کې د هغې اړو څه فایده نشته، دا بس کار کوي. ده ورته وایي انسان ګورم وایي دا ټول خلک نه دي هغه دومره رشته چې څوک ځي نو یو بل سره اوږې جنګېږي. پخوا به دا بازارونه ډېر تنګ وو، ګاډي ماډي کم وو، تنګ بازارونه وي. دومره خلک دي چې بازار کې یو بل سره اوږې جنګېږي، دا خلک ښکاري نه. وایي دا زه هغه انسان ګورم چې هغه کې انسانیت شته. دا خو دغه شان ابو جهل هم ګرځېده، مشهدۍ به یې نیغه کړې وه، کله به یې څه وي کله څه، نو دا هم دغه شان بازار کې ګرځي که نه پوهېږي. یو په دې حیواناتو کې مار او لړم هم شته، او په دې کې ګډه او غوام شته، او په دې کې داسې پیشو هم شته، او واړه بیزوګان هم شته، بعضې ډېر خطرناکي. تا ته خو ټول حیوانات ښکاري پوهېږي، خو دې کې فرق دی. دغه چا کې ګوره هغه صفات وي او چا کې نه وي. وایي زه پکې د سړیتوب سړی ګورم، هسې رش ډېر دی خو سړی پکې نشته، دا شمه مې ځکه بله کړې ده چې هغه سړی پکې وګوره. هسې ده ته یې وي چې د ظاهر باندې دوکه نه شي، باطن ته هم ګوره. سړیتوب په دولت نه د رحمانه پوهېږي. بوت د سرو زرو که جوړ شي انسان نه دی، د سرو زرو بوتو هکې انسانیت اسلام د سړي نه سړی جوړوي. سړیتوب ورته وایي، آدمیت ورته انسانیت، شکرګزار، د خدای عبادت گزار، د ګناه نه بچ کېدونکي، د عالم او د عالمانو او د صحابه او د خدای او د رسول نه زارېدونکي، او نیک کار خوښوونکي، او د ګناه نه کرکه کوونکي. څه انسان یې چې خدای ورته څونه کرامتونه عزتونه ورکړي. اسلام د سړي دغه غواړي. وایي زه پکې سړیتوب والا سړی ګورم، یو هم پکې نه ښکاري، هسې رش خو ډېر دی وي. دا خو ابو جهل هم ګرځېده، ډېر خلک وو خوا کې، ټول د مکې خلک حضور په سره ووهل، ټول کافر وو که نه. موسی علیه السلام پسې فرعون زما خلک 12 لاکه فوج و ورسره یو خلک چې ده پسې روان وو، هغوی خو لږ شان وو که نه، 70,000 پسې څونه، او دیو پسې 12 لاکه فوج و آسونه ټول خدای په سیند کې تاو کړ، ډوب کړ. خو په آسونو سواره، اسلحې ورسرې، خوراک څښاک راشنې، انسانانو خو هغه معنا پکې نه وه. نو ټول خدای پاک